باره کې لنډ معلومات ورکړو چې تاسو سره کوم کولای شئ بانک اتومات نه پیسې وکړای شئ. او راځئ تاسو ته زه معلومات درکوم چې کله بانک اتومات ته راسئ ودرېږئ لومړی به خپل کارت ورکړئ. دلته خپل کارت ورکوئ. کارت هم ورکړل تاسو ته اپشن راځي په دې ماشین کې بعضو کې ورته نه راځي ورته کومه ژبه غواړئ. اوس مثال زه غواړم الماني ژبه دا جرمني بیرغ دا دویچ لیکلی دې بټن باندې موږ کلیک کوو. دلته اوس موږ ته اپشن راځي دلته وایي بیټې haben Sie etwas Geduld لږ صبر وکوئ. دلته اوس راغی بیټې geben Sie Ihr Geheimzahl und ein und betätigen Sie mit die grüne Betätigungstaste. تاسو ته وایي تاسو خپل کوډ ورکوئ نو هغې نه بیا په شنه بټن باندې څه کوئ هغه وکوئ. اوس موږ خپل کوډ ورکوو. زه خپل کوډ ورکوم. ما خپل کوډ ورکړ په دې شنه بټن باندې دلته چې ده زه اوکې کوم. وایي غواړئ پیسې وښکې 100 روپۍ ښکې 20 50 70 100 1.5 سل 200 1000 400 ښکې. مثال زه ورته ورته چې ما ته 10 روپۍ راکړه. مثال زه 10 روپۍ غواړم 10 باندې کلیک کوم. په دې شنه باندې زه کلیک کوم. ما ته وایي غواړئ دا پیسې که نه یې غواړئ دې باندې به ووهئ که غواړئ په دې شنه باندې دلته کلیک کوم زه غواړم. نو اوس تاسو صبر وکړئ اول ما ته کارت راکړئ. چې کله ما ته کارت راکړ بیا لاندې ما ته پیسې راکړئ. ګوري دغه د کارت ما ته راکړ هر څه صحیح وو. اوس زه انتظار کوم د جنه پیسې راوځي. ما ته پیسې راکړلې دا دې 10 روپۍ راکړلې. دا چې اوس تاسو ته لنډ معلومات د ماشین باره کې